د پښتو ژبې مشهور او تکړه سندرغاړي نازي اقبال هم د شاپور زدران پوښتنه کړې ده. د هغه په اړه باندې تازه څرګندونې کړي او په سوشل میډیا یې خپل اظهارات خپاره کړي. تازه نازي اقبال ویلي دي چې د شاپور زدران له ناروغي نه چې زه کله هم خبره شوم نو ډیره زیاته خفه شوم، ځکه د هغه کورنۍ او واړه ماشومان دي. الله دې د هیچا پلار او یا هم د کور غړی داسې نه ناروغه وي. نازي اقبال وایي چې شاپور زدران د صحت لپاره موږ دعاګانې کوو او له ټولو افغانانو او ملي لوبغاړو څخه غواړو چې هغه سره په دې سخت وخت کې ودرېږي. نازي اقبال وایي چې د ټولو افغانانو د شاپور زدران په اړه باندې تازه هڅې د ستایلو دي او وایي چې له ټولو افغانانو څخه هیله ده چې په هره موقع کې داسې متحد اوسي او داسې د هر افغان ورور سره د مرستې لپاره یو موټی واوسي. نازي اقبال تازه ویلي دي چې زما خو نور څه هم په وس کې نشته، همدا په وس کې ده چې شاپور زدران ته دعاګانې وکړو او له ټولو افغانانو څخه هیله او خواست وکړو چې هغوی له شاپور زدران سره ودرېږي. درنو دوستانو، له څو ورځو راهیسې د شاپور زدران په اړه باندې ډېر زیات خواشینونکي خبرونه خپاره کېدل چې له پرونه راهیسې کوم پوسټونه کېږي هغه خلکو ته لږ هیله بخښونکي دي او داسې ویل کېږي چې د شاپور زدران صحت ورځ تر بلې په ښه کېدو ده او دا ټول د افغانانو د دعاګانو شاپور زدران پوښتنه کول، هغه ته ټلیفون کول، هغه ته د حوصلې ورکولو نتیجه ده. ملګرو، نازي اقبال که څه هم یو سندرغاړي ده، د کوزي پښتونخوا ده، له یو افغان جاوید فضا سره واده کړی دی او همیشه یې د افغانستان او افغانانو په درد دردېدلې ده او د هغوی پوښتنه یې کړې ده او کله چې هم یو آفت او یا هم یو غم راغلی وي نو هیڅکله یې هم دا فکر او سوچ نه دی کړی چې دا د کوزي پښتونخوا غم دی او که د بر وطن. همیشه یې له خپلو پښتنو او افغانانو سره ملاتړ کړی دی او د هغوی په حق یې آواز اوچت کړی. خو بس دومره به ووایي چې څوک هم د افغانانو عزت او خدمت او احترام ساتي، الله تعالی دې د هغوی عزت وکړي او الله تعالی دې ټولو افغانانو ته لا ډېر توفیق ورکړي چې همیشه په داسې مسایلو کې یو موټی واوسي او له خپلو افغانانو سره په سخت وخت کې ودرېږي. قدرمن دوستانو، تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو راسره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ.